د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د ګلبدین حکمتیار عقل کار نه کوي د حزب نوم اخیستل اوس جرم دی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي چې په خپله په زورواکۍ او د ځمکو په غصب تورن دی ویلي ګلبدین حکمتیار د کور په مسله کې هغه ته بشپړ درناوی کړی دی، خو که حکمتیار دغه درناوی بې احترامي ګڼي بیا یې عقل کار نه کوي او په احترام نه پوهیږي. هغه نن شنبه کابل کې د غونډې ته په وینا پر مهال ویلي چې ګلبدین حکمتیار ته یې له کوره د وتلو لپاره د هغه او نورو مشرانو په غوښتنه 4 هفتې وخت ورکړی و، خو نوموړی بیا ونه وت. شرعي زیاته کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د احزابو قانون له منځه تللی او هر څوک چې د حزب نوم اخلي جرم دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې ښه وخت.